د ملا محمد عمر د شخصیت ژور انځور د ثالث عمر په کتاب کې ښکاره کیږي. دا کتاب وایي ملا عمر یو سړی نه و، یو مکتب و. په کتاب کې لیکل شوي هغه د قدرت قصرونه نه جوړول، پر ځمکه کېناسته، د یوې کوچنۍ خونې په غاړه یې ژوند کاوه او د اسلام د عدالت، توحید او اصول لپاره ټینګ ولاړ و. ثالث عمر دا هم وایي د ده پرېکړې ډیری وخت داسې وي چې نړۍ ته عجیبې ښکاره شوي، خو د ده د باطن لپاره یوه فلسفه وه. حق ښکاره که شي، سړی باید د ټولې دنیا پر ضد ودرېږي. دا کتاب د اسلامي امارات د لومړۍ دورې دننه حالاتونه، د شریعت پلي کول، د جګړې ستراتیژي، دا دواړه کتابونه موږ ته دا پیغام راکوي: ملا عمر یوازې یو نوم نه و، هغه د یوه نسل د درد، د یوه ملت د غیرت او د یوې عقیدې سمبول و.